د ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ ته په دې اوږده لاره کې له دې کنډو کپر سړکونو تېرېدل هم له خطره خالي نه دي. هغه سیمې چې له کلونو راهیسې پرې د وسلوالو مخالفینو حاکمیت و، اوس یې تازه د امن ساه اخیستې. په سیمه کې امنیتي چارواکي وایي د خپلو قربانیو په پایله کې د دې ولسوالۍ خلکو ته امنیت ټینګ کړی دی. ننګرهار کې د 4مې پلې لواء قومندان برید جنرال محمد کریم نیازی وایي ځواکونه یې لا هم د پرمختګ په حال کې دي، تر څو پاتې سیمې هم تر خپل کنټرول لاندې راولي. ولسوالی شیرزاد در کمترین وقت گرفتن که انشالله ما به خاطر امروز آمدیم که همین سایه تحت حاکمیت دولتی را وسعت بدیم. مناطق ملک خیل و مناطق توتو این نقاط کدوخیل از وجود گروه پلیسی پاکسازی کنیم. پرون که دشمنانو تپړې کولې، نن هغه دشمنان په سړو کې ننوتي، د شرم نه میډیا ته هم نشي راوتلی، خبرې هم نشي کولی. پرله پسې تاسو بریالیتوب لاسته راوړی، عملیاتونه هم وکړل، تاسو قرباني ورکړه. هغه څوک چې دلته شهیدان شوي الله دې هغې ته جنت الفردوس نصیب کړي. هر هغه څوک چې زخمیان شوي دي د دوی د یو څاڅکي بدل کې د الله ته اجر ورکړي او الله دې ورته صحت کامل هم نصیب کړي. د شیرزاد ولسوالۍ ځینې سیمې لا هم د دولت د مخالفینو تر حاکمیت لاندې دي. د شیرزاد ولسوال مبارز خادم وایي روانو عملیاتو کې پرمختګ کړی او ډېرې سیمې د وسلوالو لښتونه پاکې کړي تر څو لا هم مخ ته لاړ شي. انشاءالله د شیرزاد ولسوالۍ چې کله عملیات شروع شوي دي دشمن ورک شوی او د عملیاتو په بررسي ده او د هغې یعنې د عملیاتو په وجه باندې ټول دشمن تښتېدلی دی. په جګړیزه سیمه کې دا سرتیري د خپلو ولسونو لپاره په سنګر کې ګوته په ماشه ناست دي. وایي تر پخوا یې د دښمن ملا کمزورې کړي او لا به هم د ولسونو د ارامه ژوند لپاره قربانۍ ورکولو ته دوام ورکوي. پخوا ډېر مشکلاتو موږ له ګشت ګذر موږ نشو کولی، هغې لاندې دوکانونو له موږ نشو تللی او اوس ماشاءالله په دې عملیاتو کې موږ ګشت ګذر کوو. این تر ګندماک، سره قلاګانو، اشمخیل، دا ساحو له ځو، ماماخیلو له ځو. خلکو ته دغه پیغام لرو چې تاسو په خپل ډاډه ژوند تېر کړئ تر هر وخته پورې چې موږ په بدن کې یو اخري ساه وي هم موږ دې وطن ته خدمت. دښمن لکه خلق راځي دلته یو انداز کې مرتښتي، د جنگ مقاومت نشي کولی. امنیتي چارواکي په داسې حال کې په شیرزاد ولسوالۍ کې د امنیت ډاډ ورکوي چې له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په یاده ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو له لورې جاړیز او جګړیز عملیات روان دي.